بسم الله الرحمن الرحیم. د پاور پوینټ پروګرام ته ښه راغلاست. نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په پاور پوینټ پروګرام کې انزرټ ټیب کې ځینې آپشن چې پاتې به هغه د خیر سره زده کوو. راځم دلته یو فایل د پاور پوینټ اوپن کوم چې غواړم پکې کار وکړم. موږ انزرټ ټیب کې دغه تیر درسونو کې دغه شیان موږ ټول ویلې، دغه ټیکس هم ویلې، هیډر فوټر هم ویلې، او نن به له خیر سره ورډ آرټ وایو. ورډ آرټ لپاره دې لپاره راځم دلته درېږم، دلته غواړم یو دانه نوی بلینک سلایډ انزرټ کړم. دا مې چې انزرټ کړ، دلته اوس راځم ورډ آرټ. ورډ آرټ چې دا موږ څه لپاره استعمالوو؟ دا ګوره تیار ریډیمیډ ډیزاینونه دي چې تاسو غواړئ لیکل په ښه توګه پریزنټ کړئ. کله سیمینار ورکوئ که نه، تاسو لیکل ډېر ښایسته وي، نو دا وخت تاسو استعمالولی شئ. راځم دلته یو ډیزاین اخلم. ګوره یو ډیزاین ډیزاین چې واخلم لیکم ویلکم ټو افغانستان. ګوره دا هغه چې دا ما وکړ، دا ګوره خاطر چې کله هغه کې دوز ګوره ویسم دا یو ډیزاین نه شي، تاسو هم دا یو ډیزاین سو دې کې ګوره دلته نور شیپ ډیزاینونه هم تاسو دلته اوپن کړي، دا هم تاسو استعمالولی شئ. دلته ګوره نور ګوره لیکلو ته نور ډیزاین تاسو ورکولی شئ، مختلف قسم تاسو هر رقم ته شیپ کې مو او پکچر کې مو تاسو ویلې که نه، دې کې مو تاسو مختلف ډیزاین نور پکې جوړولی شئ. دا ګوره دا رقم تاسو دا موږ تاسو لوستلي دي، خو لږ تکرار غوندې بیا راته وکړم. ګوره رنګ یې چینج کولی شئ، دا رقم ته مور کلرس کې کوئ، دا ټول موږ تاسو شیپ کې ویلې، دا ټول ګوره دا یو دلته خپل خوښې رنګ ورته جوړوئ. سور رسمونه ځي، زیړ رسمونه، ګوره دا مختلف رنګونه تاسو جوړوئ، دا اوکې کوئ. اوکې کې ور دا رقم ته وکړو. راځم دلته یو بل رنګ ورته اخلم چې داسې بیا ښه ښکاره شي. دا ګوره موږ دا د شیپ لپاره که نه، دا د شیپ کې ګوره خط کې ګوره لیکل دي، تحقیق پکې نه راځي. دا رقم دا موږ بارډر هم په پکچر کې مې ویلې، په هغه کې هم ویلې. دا رقم ګوره آی ډراپ هم ویلې چې غواړي یو بل ځینې رنګ دې ته راوړو، دا ټول شیان موږ تاسو ویلې. بارډر هغه ورکوئ، ګوره دا رقم بارډر هم ګوره ورکړه، دا رقم ته بارډر ته رنګ ورکړئ. ګوره دې کې نور ډیزاین تاسو کولی شئ خط په ښه طریقې سره نور هم پریزنټ کړئ. دې کې دا رقم ته ورکړو، مختلف ډیزاینونه دي کې، اما د پکچر او د هغه شیپ دي. دا رقم دا ګوره دې کې ورکړه 3D موډ کې اډوئ. ګوره لیکل ستاسو کومه ښه ښکاري هغسې هغه یې کوي. او دې کې یو شي د ګوره ډېر فکر وي زده کوونکو چې دغه کې اکثره دغه شیپونه کوي، دا خو ګوره کمپنۍ نه جوړ، دلته بیا نور آپشنې هم دي. دا آپشن چې تاسو دلته کلیک کړئ، دا آپشن تاسو بیا په یو دانه خپل تاسو بیا وګورئ، دا په خپله خوښه تاسو تیارولی شئ. ګوره دې هم څخه ورته شیپ چینج کولی شئ، ورته هم داسې دي. بیا دې کې ګوره ویټ دې څومره، ګوره داسې ډیزاین تاسو خپل ورته نور جوړولی شئ. دې ته بیا دا دومره هغه نه ده، رنګ دې کومه سي دا کړه. ګوره دا مختلف رنګونه شیان دې ته تاسو جوړولی شئ. تاسو د هر یو کې تاسو لاړ په خپل فارمیټ کې تاسو باید د خپلې خوښې هغه پکې جوړوئ. ګوره دې کې شیډو هم دا رقم د سوری ورکوئ، نه ګوره کوم رقم لیکل تاسو کوئ هغه پکې راولئ. که نور آپشن ته لاړ شئ، دلته هم ګوره سایز دا ګوره دا رقم ده، ګوره سایز ګوره شیډو ګوره ډېرولی. ګوره دا بیا آپشن دا او پراپرټي چې دي دا تاسو په خپله خوښه جوړوئ رنګ شیان. دا رقم ته سایز ګوره ما سایز د شیډو غټومه. بیا دې کې انګل چې دا ګوره دا سوری د کوم خواته راسي هغه خواته ځي. دا سوری که د خط نه راولي تاسو دې مخکې وروسته کولی شئ. ډسټنس فاصله دې څومره د هغه نه ولري د لیکلو نه، ګوره داسې هم تاسو کولی شئ. دې کې تاسو بیا خپله بیا راتلونکي هغه کې له خیر سره مختلف ډیزاینونه جوړوم. یو ځل دا تاسو دغه کورس یو ځل پوره شي، له خیر سره هغې نه وروسته به بیا موږ تاسو دې کې نور شیان پکې راولو چې کومه څه موږ تاسو کولی شو د خپل پریزنټیشن ښه وړاندې کړو. نو دې تاسو کولی دا ټول یو دانه بیا وګورئ، دې کې هغه ورکوي. نور ګوره دې کې بیا دې کوم آپشن دي، ګوره آپشن لاړې دې هم د ما رقم آپشنې دي، تاسو بیا دغه یو دانه استعمالوئ. ګوره بلو ګوره سوری ګوره هغه ډېر دا مختلف هغه کولی شئ پکې. دا ټول هم دا رقم تاسو بیا خپله چک کړئ، خپله پریکټیکل وکړئ. دې ګوره نور ډیزاین نه غواړئ، نور هم ډیزاین نه غواړئ، کوی پاکې که بېرته عادي لیکلې که عادي لیکل سول، ګوره بېرته ورته نه دا رقم لیکل دی اوسي پکې. بل چې دا دې کې ګوره دغه چې دا د ټیکس لپاره، دا د لیکلو لپاره ده، او دا ګوره شیپ دغه ډیزاین چې و دې کې راځم دلته ګوره رنګ ور سور سو، ګوره هر رنګ ورته غواړئ هغه رنګ تاسو ورکولی. ګوره دا رقم ته دا هم هغه د شیپ ډیزاین هم هغه رنګ هم دا پراپرټي هم ټوله د هغې یو شی دی ټولو. دا به کلوز کړو دا پراپرټي. دې کې هم ګوره ما ډراپ دا پکچر دا ګوره هغه په هغه کې دا لیکل د عکس چې دا که نه غواړئ د عکس رنګ دې واخلي. راځم دلته اوپن کوم، دا ورته هم یو دغه رنګ دې ورته هم واخلي. ګوره انزرټ ګوره لیکل ګوره ما عکس چې دا دغه لیکلو کې راغی، ګوره ما رقم رنګ کې راغی. دا ټول ما هغه دي، دا رقم دا دې کې ما کوئ. ګوره دې نه بارډر شیان تاوئ، دې نه ګوره دا رقم ته تاسو کولی شئ. ټیکس افیکټ دا دلته اوس افیکټ مونږ ټیکس ته ورکوو، کوم رقم افیکټ تاسو غواړئ ما رقم ورکوو. دې کې هم ګوره ما هغه
پراپرټي شیان دلته هم راځي چې کوم رنګ تاسو کوئ ګوره هلته لیکل ښکاري که نه نو پراپرټي هم تاسو هماغه رقم دی ټول دا چک کولی سئ تاسو بل دی کې چې دا هم ټول هماغه دی ویټ ده دغه غټوي ګوره دا رقم ته او دی چې دې خوا دا رقم ته غټوي سور باندې نو دا هم د پکچر ټول هماغه شیان دي دې کې تاسو کولی شئ خپل خط په مختلفو تاسو طریقو باندې تاسو جوړ کړئ پکې که ډېر لیکلي سینډ بیک او دا لنډ دا ټول هماغه تاسو ګوره ویلي دي راځم دا ډیلیټ کوم ډیلیټ ته ودرېږه ډیلیټ کو اوس راځم بیا دلته ورډ آرټ ګوره اوس ورډ آرټ چې دی پسې چې دا ډیټ ان ټایم ډیټ ان ټایم موږ تاسو دلته په ایکشن کې هم ولوسته چې یو سلایډ ته ګوره دغه مخکې موږ ولوسته کنه چې دغه تاسو غواړئ په د ایکشن کې دلته موږ ولوستله چې دلته چې تاسو غواړئ ډیټ ورکړئ نو ډیټ موږ کومسې سلایډ ته کومسې ورکولی سو او دا رقم ته مکمل دغه پیج ته چې یو پیج کې درې څلور سلایډه موږ راولو هغې ته کومسې ډیټ ان ټایم موږ ورکولی سو دا موږ تاسو دلته په ایکشن کې ولوسته که چا نه یې کتلي هغه ولولئ چې که زه بیا وکړم دا بیا درس تکراریږي بل چې دا ګوره سلایډ هم ګوره بل دا سلایډ ده سلایډ چې دا هم رقم ته ده ګوره دا هم موږ دلته ولوسته سلایډ چې سلایډ یو سلایډ ته کومسې نمبر ورکوئ او که چېرته مکمل هغه سلایډونو ته نمبر ورکوئ څو سلایډه یي که نه په یو کله چې پرنټ کوئ نو څو سلایډو ته هغه هر پیج ته کومسې نمبر موږ ورکوو ګوره دلته هم تاسو ښکاري دا ګوره مخکې کړی هم و دې باندې موږ کار دا هماغه دا هم دغه ایکشن کې موږ تاسو کړی که چا نه یې کتلی هغه وګورئ بل دی کې چې دا آبجیکټ څه معنا آبجیکټ چې دا موږ تاسو د یو بل پروګرام غواړو د هغه ډیټا دلته راوړو او شو یې کړو پرزنټ یې کړو خپلو کسانو ته خو که چېرته موږ غواړو تغیرات پکې راوړو تغیرات هم پکې راوستلی شو یا هغه بل فایل کې چې موږ غواړو د لینک یې هلته هغه تغییر پکې راوړو دلته هم تغییر راسي لینک به هم ورکړو نو راځم دلته آبجیکټ باندې کلیک کوم ګوره آبجیکټ باندې کله کلیک یو کریټ نیو تاسو غواړئ کوم فایل دلته راولئ د کوم پروګرام دلته غواړئ راولئ ګوره دا زه راځم ورته اکسل راوله ګوره دا مختلف فایلونه تاسو پکې راوستلی سئ ګوره ښه ډېر فایلونه تاسو بیا خپله دا وګورئ زه راځم دلته ورته وایم چې تاسو سره بیا یو ډیمو زه ښکاره کړم ورته اکسل اوکې مې کړ نو د اکسل پروګرام ګوره دلته موږ ته شو کړو ګوره اوس دلته څه رقم زه لیکل کومه د اکسل پروګرام کې ګوره پورته د اکسل پروګرام ګوره اوپن ده ګوره څه رقم د تغیرات پکې راوست فارمولې پکې انزرټ کوئ په ګوره مختلف شیان د انزرټ ټول هغه د اکسل فایل دلته تاسو ته اپلای کولی سئ ځینې باندې کلیک کوئ ګوره دا رقم ته راځي ګوره په اوس په هغه کې سلایډ کې راغی بېرته پرې کلیک کړه نور تغیرات پکې راولې باندې ډبل کلیک کړه ډبل کلیک بیا اکسل بیا خلاصېږي نو تاسو دې کې ایډیټ کولی شئ سم مارشه پکې کولی سئ راځم دا بېرته ډیلیټ ومه بیا راځم دلته آبجیکټ ته آبجیکټ باندې چې کلیک کړم دلته چې دا بل ګوره کریټ فرام فایل غواړم د یو فایل ډیټا چې ده هغه غواړم دلته راولم راځم دا هلته راځم ګوره براوز ته چې کلیک کړم براوز ته راځم زه خپل فایل لټوم کوم فایل ډیټا تاسو غواړئ دلته راولئ ما ډسټا کې ګوره اکاونټ فینانس باندې څه لږ ډیټا ده دغه باندې ما کلیک کړ او دا مې اوکې کړ دا مې چې اوکې کړ اوس هغه فایل هغه ډیټا چې ده ټوله دلته راځي ګوره دلته راغی دا رقم ته تاسو کولی شئ دا رقم ته غټه وړکۍ هم کوئ ګوره دا رقم ته تاسو کولی شئ پرزنټ ورکړئ که چې تاسو کولی شئ دې باندې کلیک کوئ نو هغه د ورډ فایل ګوره ورډ کې ده که نه نو ورډ فایل ګوره مکمل هر څه کوم فارغۍ طریقې یا کوم فارمول تاسو بل شی غواړئ هغه تاسو ټول ته پرې کولی شئ او دا ایډیټ کولی هم شئ راځم دې باندې بیا دا رقم کلیک کوم ګوره باندې کلیک کوم بېرته ګوره سلایډ ته دې باندې بیا کلیک کوم او دا ډیلیټ کلیک کوم دا ډیلیټ کېږي راځم بیا دلته آبجیکټ ته آبجیکټ کې بیا دلته راځم ګوره کریټ فرام فایل کې دلته ګوره ډسپلی از ګوره اول دلته براوز ته ځم دلته راځم ډیسکټاپ ته بیا ورته کوم دغه فایل ماته هغه کړه اوکې اوس ورته وایم ډسپلی از آیکن ماته آیکن په شکل راوله د هغې باره کې شکل ماته مه راوله لکه اوس ډیټا ماته ښکاره کېده که نه ماته آیکن په شکل آیکن کوم رنګ ولري کوم ډیزاین کوم د ګوره کوم به تاسو هغه غواړئ هغه بل ورته ولیکئ دلته غواړئ د هغه نوم هم تاسو ورکولی شئ نوم ورکئ هم important اوکې دا مې ده اوکې اوس ګوره هم ګوره فایل امپورټنټ ګوره تاسو کولی شئ دا غټ وړکی هم کوئ دا رقم ته اوس ډیټا ګوره دې کې پرته ده اوس زه غواړم که چېرته ما نه کس د پریزنټیشن په دوران کې ما نه پوښتنه وکړي
چې دغه کار څنګه کیږي. نو راځم دغه باندې درېږم دلته دې ما ډبل کلیک کوم نو دغه فایل ګوره ماته اوپن سو ګوره ورډ کې. اوس کولی شم دغه باره کې تشریح ورکړم کس ته چې زه ګوره خپل هغه سلایډ شونه هم نه وځم ځکه موږ سره پریزنټیشن کې ډېر سلایډونه کې یو ځل ووتلی اول د خپل استرس سمې تاسو کله پریزنټیشن ورکوئ نو تحصیل لاندې راځي هر څه نه ګډوډ کیږي. راځم دا کلوز کوم دا بیا ډیلیټ کوم ام ډیلیټ کړو دلته راځم بیا اوبجیکټ ته بیا راځم دلته کریټ فرام فایل لا براوز کې ورته وایم دغه اوکې دې ځل ورته وایم لینک کا که چېرته هلته زه تغییر راولم دلته دې هم تغییر راسي دا اوکې مې کو. اوس ګوره خاله ډیټا ماته اوس شو کیږي ګوره ما ډیټا بیا ما رقم ته شو سو ماته یو دا رقم ده. اوس راځم دلته هغه اصلي فایل کې دلته دا کوم فایل چې ده دغه دې کې غواړم تغییرات پکې راولم. اوس ګور هلته رنګ دلته شین ده که راځم دلته کنټرول آل کوم دا ورته وایم دې رنګ راته ټول تور کا دا مې سیف کو دا مې چې سیف کو. اوس راځم د خپل پاور پوینټ پروګرام ته دلته ګوره درېږم دلته ګوره کلیک کوم ګوره ته هم تور سو ګوره بیا دې باندې کلیک کوم نو دا رقم ګوره ډیټا هم د ګل دا ګوره هلته تغییر پکې راغی که نه ګوره کله چې تاسو کلیک کوئ ګوره دلته هم ګوره ډیټا ګوره ټوله ګوره دا رقم توره شو کېږي درته نو دا رقم تاسو کولی شئ لینک هم ورکوئ دې ته دا هم ډیلیټ وم. بل دی کې چې دا اکویشن که چې تاسو کومې معادلې وي یا کوم فارمولونه شیان یا د خپل خوښې جوړوي دا کلیک یې ګوره دې کې تغییرات تاسو ورکولی شئ ایکس په ځای لیکئ لس دا رقم مختلف تاسو هغه کولی شئ دی ولیکئ جمع دا ګوره تاسو خپل په هغه کې بیا کولی شئ دا څه لیکم 0.2 ان چې دا ګوره ان نمبر څو کاله ده ورته لیکي مثلا لس کاله ګوره دا رقم تاسو کولی شئ یو فارمول شیان دلته اکویشن دلته راولئ او هغه کې استفاده ترې وکړئ. بل چې دلته سمبول ده کلیک به کوئ باندې خوا ده او دا به ډیلیټ کوئ. سمبول چې دا ګوره ګوره غیر فعال ده ځکه چې دا تش هغه ده ډاکومنټ دغه سلایډ ده دې لپاره اعظم یو ټکس باکس په واخلئ یک ټکس باکس که نه اخلئ دلته هم تاسو کولی شئ دلته ودرېږئ دلته هغه راولئ دا رقم ته لیکلي که راځئ دلته مثال دا خالي ځای چې موږ تاسو کار پرې وکړو کپي پوه شئ دلته یو ټکس باکس اخلم ګوره دا رقم ده ټکس باکس کله واخیسته راځم دلته بیرته دلته ګوره سمبول اوس ګوره فعال شو. تاسو سره کوم سمبول غواړئ دلته تاسو کولی شئ پیدا یې ویې لټوئ سرچ یې کوئ هغه غواړئ دلته انزرټ یې کوئ نو دلته په خپل لیکلو کې تاسو انزرټ کولی شئ دا رقم ته دا مې انزرټ کړو ګوره دا رقم ته بل راځم ورته دا مې انزرټ کړه ګوره تاسو مختلف یې دلته تاسو نور سرچ کوئ ورته دا رقم ته ګوره مختلف سلایډونه دي کې تاسو د خپل خوښې هغه سلایډ چې تاسو کولی شئ پیدا یې کړئ دا رقم ته دا رقم راځي دلته ګوره ښه نور څه هغه دي رقم چینج را چینج کوئ دلته ښه ځینې سلایډونه چې چېرته ځینې سمبول تاسو بار استعمالوئ کوښښ وکړئ د هر یو سلایډ ګل د پورته چې کلیک کوئ که نه دلته ګوره دلته اتومات چینج کېږي. تاسو کولی شئ دغه کوډ هم زده کړئ چې کوم سلایډ تاسو د سمبول دم ساعت پکارېږي که نه بیا تاسو دغه سرچ کې کوئ ډېر زیات وخت نیسي. هر سمبول تاسو غواړئ هغه تاسو پیدا کړئ د کیبورډ کې نه دا رقم ته مثال تاسو کولی شئ دغه دلته ولټوئ او دې هغه فارمولې پیدا کړئ کوډ یې زه راځم دلته ګوره دا ګوره مختلف هغه دي ګوره دا چینج کې دا ګوره اټالیک نور هغه دا ګوره دا رقم ته دې باندې چې کلیک کوئ دا ګوره دا کوډ ده ګوره دا 115 دی زه یو ځل ګوره دا ما انزرټ کړل دا ګوره ښه اوس دې ته بیا ما بیا اړتیا سوله اپډیټ ټکس کم ګوره دلته فرض کړئ دغه ته ما بیا اړتیا سوه نو د څنګه چې تاسو دلته 115 دلته تاسو کوډ ولیکئ نو دغه کوډ چې ده دغه کوډ دغه چې ما دلته ولیکه دغه کولی شئ دغه کوډ تاسو زده کړئ د کوډ په واسطه هم تاسو کولی شئ دغه پیدا کړئ. راځم دلته ګوره سمبول ده دلته خو ستاسو نه کوډ ورک ده که نه دلته څنګه ولیکه 115 ګوره اتومات ګوره راغله دغه ده 115 انزرټ یې کړه ګوره انزرټ سو. دا رقم تاسو کولی شئ که د یو سمبول تاسو ډېر زیات پکارېږي د هغه کوډ هم تاسو د خپل ذهن کې یاد کړئ هغه هر وخت ولیکئ تاسو دلته نو اتومات دلته راځي تاسو که اړتیا نشته تاسو دغه سرچ ته لاړ شئ سرچ کې دغه سمبول شیان ولټوئ بیا ځکه دا ډېر په سختي ډېر زیات د سمبولونه دي نو دا په سختي تاسو ته پیدا کېږي.
نو دا و ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس که دې تاسو څه زده کړه کړې وي نو دا ویډیو مخکې د خپلو نورو دوستانو سره لایک او شیر کړئ تر څو تاسو ته هم خیر ورسیږي موږ ته هم خیر ورسیږي او نور خلک هم د دغې درس څخه ګټه واخلي. باقي مې په لوی الله پاک سپارو. ښه وخت ولرئ. ښاد آباد.